أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة انشراح یا سورة علم نشرح دا مکی سورت ده. په ترتیب د قرآن کی سلور نوی ده او ربطی د مخ کی سورت سره د سورت ضحا سره په څو وجو باندې ده. هغه سورت کې یو قسم تسلی وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دې سورت کې یو بل قسم تسلی ده هغه ته. دویم په صورت کې تذکیر د درې نعماتو ذکر د درې نعمتونو د نبوت نمخ کې او په دې صورت کې تذکیر دی په درې نعمتونو سره وروسته د نبوت نه. مقصد د صورت چې دی تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پنځم شپږم آیت کې او وعده د یسر وروسته د عسر نه په درې نعمتونو سره او بیا تیزی ورکول دي په دعوت باندې او د الله تعالی یو اسم ذکر کړی چې رب او درې صفات فعلیه ذکر کړی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. علم نشرح لك صدرك. آیا نه د پرانستلې مونږ ته ستا سینه؟ آیا نه د کولاو کړې مونږه نه د پرانستلې مونږ ته سینه ستا؟ د دې نه مراد علما مفسرین ذکر کوي چې دا انعام ذکر کوي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. او یو روایت کې راځي حدیث د بخاری کې راځي غالبا چې جبرئیل علیه السلام په سارا کې یعنی مخکې د نبوت نه جبرئیل علیه السلام د نبی اسلام دا سینه سری کړله او د هغې نه حسد او دغه شان هغه حصه د شیطان هغه ته لري کړه. علامه ابن کثیر رحمه الله دا روایت ذکر کړی دي او محبت او رأفت هغه پکې واچول. او خادمه تفسیر خازن د انس رضی الله عنه ذکر کړی دي چې په دې طریقې باندې د هغې د زړه پرانستل وشو. نو علم نشرح لك صدرك ستاسې نه موږ نه ده کولاو کړې. نبی صلی الله علیه وسلم ته معلومه وه او محسوسه وه ځکه دا په طریقه د استبهام تقریري او د تاکید دپاره دا بیان وکړو. ووضعنا عنك وزرك او سپک کړی مونږ ته ستا نه وزرک بوج ستا. ووضعنا لرې کړی مونږه سپک کړی دی مونږه عنک ستا نه وزرک بوج ستا. وزر نه مراد علما مفسرین ذکر کوي چې وزر هغه بوج ته وایي
او دغه شان د هغې نه بیا سپکوالی هغې ته ویلی شي. نو د دې نه مراد هغه د نبوت هغه لوی بوج دی په ده باندې چې هغه روایت نبي صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې داسې هیبت یره په هغه باندې راغلې وه چې نږدې وی چې ځان یې د غر نه د سر نه غورځولی وی. بیا جبري علیه السلام منع کړ داسې بوج چې په سخت ژمي کې په هغه باندې خوله راتله، لیکن دا بوج الله په هغه باندې آسان کو. او سورت مدثر کې د شاندرو سورتونو کې وایي چې انا مزمل کې وایي انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، موږ په تا باندې یوه درنه وینا هغه نازل کړې ده. نو ادرک بوج ستا الذي هغه انقض ظهرك چې درنه کړې ده ستا ملا، الذي هغه بوج انقض ظهرك چې درنه کړې ده ستا ملا. یعنی مراد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم هغې باندې لویه ذمهواري هغه سپارله شوې وه. ماتول ته مراد نه دی چې ډېره سته تا دونه ګناهونه کړي چې ستا ملا یې ماته کړې وې، نه، هغه بوج د نبوت هغه ذمهواري د دعوت او د بیان هغه مراد دی. انقض ظهرک چې درنه کړې وه ستا ملا، نو هغې کې من اساني راوسته او توفیق من را درکړه د بیان. ورفعنا لك ذکرک، او دا څلورم نعمت دی. ورفعنا لك ذکرک دریم نعمت دی دا، یعنی ما پورته کړی مې دی تاله یادول ستا، یا ذکر ستا یا یادول ستا. دیو جنا رفع د ذکر نه مراد علما وایي دا په ډېرو طریقو باندې دی. یعنی هر کله چې کلمه انسان تشهد وایي نو په هغې کې وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذان کې وایي اشهد ان محمدا رسول الله. خطباتو کې علما وایي چې هغه خطبې وایي وعظونه کوي په اخترونو کې جمعو کې، نو دا مراد دي. دا شان علما نورم ذکر کوي لکه قرآن کې امر شوی دی په هغه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تابعداري وکړئ د الله تعالی او د هغه د پیغمبر. دغه شان په مقام د خوشحالۍ کې والله ورسوله احق ان یرضوه، دا ډېر لایق دی چې الله او د هغه پیغمبر خوشحاله کړي. او دغه شان د اوچتو اخلاقو شریفو اخلاقو والا انسان، نو دغه ټول انعامات دي. ورفعنا لك ذکرک، او بل غوره دا ده د ټولو نه هغه اهمه خبره چې الله رب العزت په کلمه کې د هغې نوم د ځان سره یوځای کړی دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا لوی شان دی که نه. ورفعنا لك ذکرک، پورته کړی دی موږ ته را ذکر ستا یادول ستا. نو فإن مع العسر یسرا، یقینا سره د سختۍ نه اسانتیاوي. انسان سخته تیره کړي نو اساني پرې راځي. نو علما ذکر کوي چې دې نه مراد د اول چې دی دې نه مراد دا دی چې کله اول کې تکالیف وو، فاول کې یعنی سختۍ وې تکالیف د دنیا، او بیا فتوحات وشو، او بیا د هغه فقیرۍ او د غریبۍ هغه حالات هغه له منځه لاړل، او مالداري لوی او ډېر نعمتونه هغه لاسته راغلل. نو فإن مع العسر یسرا، یقینا سره د سختۍ نه اسانتیاوي. نو هغه صحابه کې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي
وای کله چې دا نعمتونه راغلل موږ ته وای ما دا ګمان وکړ سنه چې الله پاک موږ ته د هغه سختیو او تکلیفونو د هغې بدله په دنیا کې رانکړي دونه نعمات خوشحالۍ انما العسر یسرا یقینا سره د سختۍ نه اسانتیاوي او دویم مراد هغه دا ده چې سختۍ نه وي دا دیني سختي مراد ده چې دیني اول ملګري لګو او کمو خو بیا هغه وخت راغی چې ډډه ډلې ښه کسان به راتله او په اسلام کې به داخلېدله ان مع العسر یسرا یقینا سره د سختۍ نه اسانتیاوي فاذا فرغت فانصب کله چې ته فارغ شې نو ځان ستړی کا علما او مفسرین په دې کې اقوال دي یو قول پکې دا دی چې هر کله ته فارغ شې د فرض لمونځ نه نو ځان ستړی کا په دعا کې به دعا وغواړه دا نه لکه بس سلام وګرځې او بس منډه دې اغوستې وي ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا تفسیر ذکر کړی دی چې کله ته فارغ شې د فرض لمونځ نه نو ځان ستړی کا په اذکارو باندې او په دعاګانو وختلو باندې پس د فرض لمونځ نه ابن عباس او علامه ابن جریر تفسیر سراج المنیر او تفسیر خازن دا ذکر کړی نو فرض لمونځ مراد دی سنت مراد نه دي چې بعض خلک وایي یاره دا خو په لمونځ پوهیږي چې پوره لمونځ وکړي سنت هم وکړي ځکه بعض خلک داسې وي سنت ونه نه کوي فرض لمونځ وکړي او بس بیا سنت وکړي امام په خپل هم سنت وکړي بیا راوګرځي په جمع باندې دعا کوي دا مراد نه دي بلکې فرض هغه فرضي لمونځ چې دی دعا مراد دی یو قول پکې دا د فقهاو او دا هر چې وایي مطلق ذکر شوی نو مطلق علما وایي مفسرین ذکر کوي چې دا قاعده د محدثین او د فقهاو دا چې مطلق نه مراد هغه لمونځ ده هغه فرض لمونځ دی او دغه شان بل قول پکې دا دی دویم هر کله چې فارغ شې ته د فرض لمونځ نه نو ځان ستړی کا په قیام اللیل باندې دا نه چې د ماخوستن لمونځ یې کړی یا نه او بس بیا په قلارې بس بیا یا فیسبوک ګوري او یا ډرامې ګوري یا سریالونه ګوري او یا نور بې فایدې کارونه باندې لګي نه چې فرض لمونځ یې وکړو نو د هغې نه بیا د شپې فاس او د قیام اللیل کې ځان ستړی کا چې کله فارغ شي نو ځان ستړی کا په قیام اللیل باندې دریم قول پکې د علماو دا دی چې هر کله ته فارغ شې د تشهد نه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او درود ویلې نو د هغې نه وروسته بیا نور دعاګانې ووایه اوږدې دعاګانې ووایه په مانځه کې اوږدې دعاګانې ووایه دغه شان بل قول څلورم قول پکې دا دی چې کله ته فارغ شې د دنیا د ضروري کارونو نه د دنیا ضروري کارونه دې وکړل ځکه دنیا ضرورت دی کار کول غواړي نو ځان ستړی که په کارونو د عبادت په کار د دین کې چې عبادت او دعوت دی دا نه چې سهار نه وه د ماښام پورې په ګودای کې لګي پټي کې لګي بل یو کاروبار کې لګي وظیفه کې یې نور کار نه کې او بس ډېر زه ستړی یم او بس بیا مونځ ته ملا ماتی نه جومات ته ځي او نه کور کې خو چې بغیر د عذر نه کور کې مونځ نه کېږي نو مقصد دا دی چې ورکعو مع الراکعین رکوع وکړئ د رکوع کوونکو سره نو بل قول دا دی چې ځان ستړی که چې د دنیا کارونو کې ستړی شي او هغه څه نه څه د هغې نه فارغ شي نو بیا په دعوت او په دین کې ځان مشغوله کړم او بل قول دا دی چې هر کله فارغ شي د دعوت او د تبلیغ نه نو ځان ستړی کا په کار د دنیا د بل د دنیا کار وکړه دیو جن عمر رضی الله عنه یو قول دی هغه وایي چې ګوره انسان نه بېکاره کېناستل پکار نه دي چې ناس به وله ډوبه کوي یا به ناس یو قطیبه کوي دا به نه کوي بلکې د بې فایدې به نه کیني ذکر به کوي تلاوت به کوي دا خپل ژوند نه فایده اخلي د عمر رضی الله تعالی عنه دا د هغه یو قول دی
چې وإذا فرغت فانصب کله چې د دین د کار نه وزګارېږي نو دنیا کار کوه او کله چې د دنیا د کار نه وزګارېږي نو دین کې ځان مشغولوه هسې عبث بې ځایه وخت مه تېروه. علامه قرطبي رحمه الله نقل کړي دي قاده شریح نه وایي دا په یو قوم باندې ورتېر شو وایي د اختر ورځ وه نو د اختر په ورځو کې خلکو لوبې موبې کولې نو قاضي شریح ورته وایي دا د فراغت نه تاسو ته دا لوبې کوئ چې کوم وخت ته فارغ دی نو د هغې نه دا تاسو ته دا حکم شوی چې دا کارونه کوئ دا لوبې کوئ دا کار کوئ. وإذا فرغت فانصب نو کله چې فارغ شي نو ځان ستړی کړه په نور عباداتو باندې. وإلى ربك فارغب او خاص خپل رب ته رغبت کوه مینه کوه رب سره تعلق جوړ کړه. وإلى ربك فارغب او خاص خپل رب ته رغبت کوه مینه کوه. نو مقصد د صورت چې و د صورت انشراح په دې کې مقصد دا و چې ګوره تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ګوره ستاسې نه موږ کولاو کړې ده او دا هغه بوج د دنیا او د نبوت کم بوج چې و نو هغه مې ستا نه سپکاو نعمتونه هغه بیان کړل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.